سلامونه دوستانو. یو دوست لیکلی سلام استاد، څه موده کېږي چې ټول خلک استرسي راته ښکاري او کیدای سي استرس وهم لري. په دې اړوند استاد ټولو خلکو ته د حل لارې غواړم، مفصل را سره شریک کړي. ډېره مننه. همغه ډول چې تاسو ویلې له بده مرغه په دې وروستیو ورځو شپو کې د افغانستان حالات او وضعیت او ستونزو ته په کتو سره له بده مرغه ستونزې او ناخوالې داسې را روانې دي چې ګڼ شمېر خلک، ګڼ شمېر زموږ وګړي یې له ګڼو اضطرابونو او سټرسونو او ګڼو نورو اروایي ناروغیو سره مخامخ کړي. همغه ډول چې تاسو اشاره وکړله پرته له شکه چې ډېر خلک په دې برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي او موږ اړ یو، ضرورت لرو دې ته چې په ټولیز ډول ځینې موارد په ځینو مواردو پوه سو او زده یې کړو تر څو هغه وکاروو او خپله ستونزه پرې حل کړو. که خبره فقط استرسي او د سټرس اړوند ځینې مسایلې په ځینو مواردو کې اضطرابي، نو غواړم پرله پسې څو مسایل او څو موارد تاسو سره شریکم او زه باور لرم چې ګڼو خلکو سره کومک کولی شي. اما که مثلا لږ نورو ګډوډیو او اروایي اختلالونو ته ورننوځي، نو بیا زما هیله دا ده چې تاسو له یوه مسلکي ارواپوه سره له نږدې یوه جلسه واخلئ او خپله ستونزه ورسره شریکه کړئ تر څو ستاسو مسلکي تداوي یا درملنه ترسره شي. اول مورد، لومړی مورد چې غواړم پیشنهاد وکړم چې زما په نظر ډېر زیات نقش لري، ډېر زیات کومک کولی شي، ارزانه ده، یا ته اجازه راکړئ ووایم چې وړیا ده، رایګان ده، هغه منډه ده. منډه وکړئ. منډه له څو اړخه د سټرسونو د له منځه وړلو، کمېدلو او ټیټېدلو لامل ګرځي. یو له دې اړخه چې ستاسو بدن، زه غواړم د سټرس اړوند یو څه تاسو سره شریک کړم. تاسو داسې فکر وکړئ چې سټرس ستاسو په رګونو کې یو باد ده، ستاسو په وجود کې یوه اضافي هوا ده، اضافي څه دي. کله چې تاسو منډه اخلئ، کله چې تاسو ټول ورزش کوئ او په ټوله کې فعالیت کوئ، دغه ستاسو د وجود باد د ورزش په وسیله د وینې په تنبه، د وینې په فشار ستاسو له رګونو دغه اضافي زاید انرژي، زاید خالي ځایونه او هغه هورمونونه چې په دې برخه کې نقش لري، ونډه لري، هغه وځي. کله چې دا ستاسو له بدنه وځي او خارجيږي، ساتي کېږي، تاسو تازه کېږئ او تاسو ته هغه اصلي انرژي، پاکه انرژي، تاسو ته ګټوره انرژي پاتې کېږي. بیا تاسو کولی شئ په دې ګټوره انرژي ښه نوښت، ښه خوشحاله او ښه آرامه او راحت واوسئ. دویم، د هورمونونو په بدلون او عدلونو بدلون کې نقش لري. په دې خاطر باید تاسو منډه واخلئ. دویم، لیکل دي. هر هغه انسان چې د شعر او د شعر لیکلو روحیه لري، د داستان لیکلو او ناول لیکلو روحیه لري، تاسو یې وګورئ، یا حتی ځینې کاریکاتورونه لیکي، نقاشۍ کوي، رسامۍ کوي، دوی توانیږي د خپل احساسات، خپل عواطف او هغه اضافي څه چې په دوی کې شته، هغه په یو ډول، په یو شکل له خپل وجوده راوباسي او خالي کړي. تاسو هم کله وس مو کېږي او په اختیار کې مو لطف وکړئ، د خپل احساسات ولیکئ او لرې کړئ. دریم مورد، حمام ده. حمام د تازګۍ معنا ورکوي، حمام د پاکۍ معنا ورکوي، حمام د نویتوب معنا ورکوي. او انسان د ورځې په اوږدو کې او د ژوند په اوږدو کې ځینې ستړیاوې او خستګۍ له ځانه سره راخلي. کله چې حمام کوي، شاور اخلي یا ځان مینځي یا په عامه توګه وایم لامبي، نو دا ډېر کومک ورسره کوي. دا هم د ځینو سټرسونو د وتو، د ځینو د حمام د بدن د فعاله کېدو،
د وینې د ښه حرکت او د ځینو هورمونونو د بدلون لامل ګرځي. په دې خاطر حمام هم ګټور دی د سټرس لپاره. څلورم مورد مینه ده. مینه وکړئ. مینه په داسې وطن کې څه کرکه کېږي، که تاسو مینه وکړئ سټرس مو لرې کېږي. ځکه چې ټول کرکې کوي، ټول نفرت شیندي. نفرت خلک له د ډزو له غږ سره اشنا سوي عیار سوي دي. په هغه ورځ چې ډز نه وي، ډز، غم، مرګ، وینې د درویش شاعر درویش خبره دلته تر اوسه پورې خلک د وینې رنګ ته خوشحالېږي. دلته خلکو ته تر اوسه پورې وینه خوند ورکوي. نو ته به څنګه سوله راولې؟ ته به څنګه جنګ له منځه وړې؟ او ته به څنګه د خپلې نارامۍ له منځه وړې؟ زه فکر کوم چې که دغه خوندونه دا ډزو درزو مینه او دې شیانو سره اړیکې لږ موږ لرې کړو او مینه لومړیتوب کړو، نو موږ کولی شو سټرس لرې کړو. بله مسله د لمس مسله ده. ځمکه لمس کوي، خاوره لمس کوي، تیږه لمس کوي، چمن لمس کوي، ریګ لمس کوي. حتی که نور هیڅ نه و، د خپلې برنډې د خپلې حویلۍ په کاشي باندې پښې بله وګرځئ، دا ستاسو سټرس لرې کوي. لاسونه مخ باندې لاس ووهئ، دا ځای نه مساج کوي، امتحان کوي. زه باور لرم چې همدا اوس دستي هم تاسو ته یو ډېر ښه حس درکوي. دا ځای نه مساج کوي، دا ځای نه وسوئ. له یو بل چا نه هیله وکړئ چې پښې مساج کړي. دا اړیکه او تعامل په مینه کې هم کوي. که تاسو خپل بچی په غېږ کې نیسئ، خپله مېرمن، خپل خاوند، دا هم تاسو سره کومک کولی شي. د اور د لمبې ګرمښت ته ورنږدې شئ، د اور شولې ته، د اور لمبې ته، پلوشو ته یې ورنږدې شئ لږ، او حرارت یې حس کوئ. دا هم کولی شي تاسو کې بدلون راولي، تاسو لږ له یو حالت نه بل حالت ته بوځي. څارویو سره مو اړیکه ښه کوي، حیواناتو سره په پیشکه باندې لاس ووهئ، په یو بل حیوان باندې، الوتونکي باندې لږ ورسره نږدې سئ. څارویو سره، اسب سره مثلا که تاسو په اسب باندې لاس ووهئ یا ورنږدې سئ، یا نږدې ورته وګورئ، لږ نږدې ورسره پاتې سئ یو څه موده، دا ستاسو سټرسونه له منځه وړي. ځکه دا د ځینو هورمونونو ترشحاتو کې کومک کوي او د ځینو فکرونو د له منځه وړلو لامل ګرځي، د ځینو نویو فکرونو د پیدا کېدو لامل ګرځي. خندا هم مرسته کولی شي. ټول عمر ژور خفګان، ډپرس پاتې کېدل، غمګینه حالت اخیستل او بړس اوسېدل، پاستر کېناستل، دا ستونزې جوړي درته دوستانو. ښه خوب تر ټولو لویه جزا ده د سټرس. که تاسو ښه خوب ولرئ، دا فوق العاده له انسان سره کومک کولی شي، فوق العاده مرستندویه ده د انسان. ښه خوب او آرامه خوب، راحته خوب. وروستی مورد د مساج ده. له نیکه مرغه ځینې ویډیوګانې، ځینې کلپونه په یوټیوب کې شته د مساج. تاسو دا وګورئ، د کورنۍ د یو بل غړي په وسیله، د یو ښه مسلکي مساجور په مرسته خپل ځان مساج کوي. دا کولی شي ستاسو سټرسونه او اضطرابونه له یوې مخې لرې کړي. که تاسو د سټرس اړوند کومه بله پوښتنه هم لرئ، د خپل ژوند په اړوند لرئ، له موږ سره په کامنټ کې شریکه کړئ. موږ به را روان ویډیو، را روان کلپ ضرور بحث به وکړو.